تور ټوخی یا وچ ټوخی چې موږ ورته په پښتو کې وایو دا د څه د وجې کېږي او کله هم چې دا ماشوم یا غټ ته وشي نو کوم داسې علامات دي چې هغه علامات د انسان په جسم باندې راځي د دې نه به انسان څنګه ځان بچ کوي او د دې علاج دا ټول معلومات ستاسو په وړاندې دي دا په میډیکل کې ووپینګ کف یا پرټیوسس ډیزیز ویل شي یعنی دا یو بیماری ده چې دا کله هم انسان ته کېږي نو دا یو بکټریا د وجې کېږي چې هغې بکټریا ته برودیټیلا پرټیوسس ویل شي او کله هم چې دا یو انسان ته وشي نو بل انسان ته هم لګیدی شي که چېرې هغه پارټیکل ایربورن ډراپلیټ هغه انهیل کړي یعنې تیر کړي دا زیاتر ماشومانو ته کېږي خو غټو انسانانو ته هم کېدی شي دا چې کله انسان ته وشي نو د دې درې سټیجونه دي په اول سټیج کې د انسان د ساه هغه نالۍ کومه چې بره طرف ته دا کوم باندې چې انسان ساه اخلي هغه په خرابېدو باندې شروع شي او د هغې سره ټوخې شروع شي او د هغې سره په وجود باندې تبه راځي او یخني ورسره کېږي او بار بار ورسره پوزې بهیږي او خارښ کوي سترګو نه هم ورسره اوښکې ځي او خارښ کوي او سترګه یو بیمارۍ ته چین شي چې هغې ته کنجکټیوایټس بیماري ویلی شي او دا چې کله دویم سټیج ته لاړ شي نو انسان باندې چې کوم د علامات دي دا نور هم سخت شي او انسان وچ ټوخی دومره زیات شي چې د هغه د شپې ټایم کوي او جاري او ساري وي او کله هم چې انسان ټوخیږي نو د هغه ورسره بار بار ساه هم بندیږي د دې دریم سټیج دا دی چې دا ټول څومره هم علامات دي دا په مزه مزه ټیکېدو طرف ته را روان شي چېرې هغه وچ ټوخی وي یا بلغم وي هغه هم ټیکېدو طرف ته را روان شي خو د دې مطلب دا نه دی چې دا بیماری ټیک شوه بلکې دا د دې سټیجونه دي چېرې یو انسان د دې بیمارۍ علاج په ټایم باندې ونه کړي نو د دې نه نمونیا هم کیدی شي یا دماغو کې په غلط ځای باندې وینه هم بهیدی شي یا د انسان د سترګو دننه طرف ته هم وینه بهیدی شي انسان ته فټس یعنې ډچکې هم راتلی شي د انسان آخري کلمه هم بې ځایه کیدی شي د دې بهترین علاج دا دی چې انسان ته ښه خوراک ورکولی شي او کوم علامات چې د انسان دي که ټوخی دی یا تبې دی یا دردونه دي یا نور څه علامات دي د هغې علاماتو مطابق هغه ته علاج ورکولی شي او په دې کې انټي بایوټیک هم ضروري ورکولی شي ځکه چې دا د بکټریا د وجې دا بیماري کېږي نو د هغه د وژلو دپاره انټي بایوټیک ضروري دي ولې ماشومانو ته په ماشومتوب کې ویکسین ضروري کوي کوم ته چې ډي پي ټي ویلی شي چې دا د داسې بیمارو نه بچ کېدلو دپاره بهترین ویکسین دي که چېرې دا معلومات ستاسو دپاره انفارمیټ وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او همدغه بیمارو مطابق معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ شکر یا الله حافظ